لوی هټۍ او د پلور لوی مارکیټونه یې اوس د سړک غاړې پر دغه وړو هټیو بدل شوي دي. هو، د پوستین ګنډلو صنعت چې په افغانستان کې اوږده تاریخي مخینه لري او یو وخت د خانانو او په دولتي کچه د لوړپوړو چارواکو د اغوستلو جامې ګڼل کېدې، اوس مهال یې بازار ورځ تر بلې د پیکه کېدو په حال کې دی. پوستین د افغاني کلتور یو مهمه برخه ګڼل کیږي او له کلونو راهیسې دغه په افغانستان کې رواج دی او د ژمي په موسم کې ډیری خلک له همدې ډول پوستینونو او دغه راز له دغه ډول خولیو څخه ګټه پورته کوي. د دوی په باور باندې چې دغه پوستینونه د ژمي په موسم کې ډیر ګرم دي او د یخ پر وړاندې باندې زیات مقاومت لري. د دغه کاروباریان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې څه ناڅه د پوستین اغوستلو فرهنګ کمرنګه شوی دی. دوی لامل هیواد ته د نورو جامو راتګ بولي او وایي چې په دې وروستیو کې ډیری نورې جامې هیواد ته راغلي دي چې د پوستین اغوستلو فرهنګ یې څه ناڅه کمزوری کړی دی. په پخوانیو وختونو کې د زوم د کالیو ترڅنګ د حیواناتو له پوسته جوړې موزې، پوستین او پوستینچه د زوموالي سمبول هم و. دا د کابل ښار د شاهرینو په سیمه کې د سړک تر غاړه د پوستینونو هټۍ دی. بریالی کلونه کیږي چې د پوستینونو کاروبار کوي. نوموړی وایي پوستین فرهنګ مردم افغانستان، پوستین د افغانانو فرهنګ دی او خلک ورسره ډیره زیاته علاقه لري. دغه راز د بهرنیانو هم ډیر خوښیږي او څو کله وړاندې دغه جامې ډیرې موږ پلورلې. دغه پوستینونه ډیر ښایسته او په ښه کیفیت سره جوړ شوي دي. زه به تاسو ته ووایم هغه ځایونه چې ډیر ګرم دي لکه کندهار او ننګرهار، خو بیا هم خلک له دې سره علاقه لري او له موږ څخه یې اخلي، که څه هم پوستین د یخ لپاره دی. پخوا زموږ کارونه ښه ول او ډیری خلکو به دغه پوستینونه پیرل، خو اوس کمزوري شوي دي. د پوستین دغه هټیوال وایي چې که په نړیوالو نندارتونونو کې حکومت ته دغه صنعت لپاره ځای پیدا کړي، نو نه یوازې چې صنعت ته به یې پراختیا ورکړل شي، بلکې د هیواد په اقتصاد کې به هم رغنده رول ولوبوي. که دغه پوستینونه بهر ته صادر کړل شي او نړیوال بازار ورته پیدا شي، نو هم د خلکو ته چې ګنډي او هم هغه خلک چې پلوري یې ګټې زیاتې رسوي. موږ به هم ورسره وهڅول شو او خپل کاروبار ته به لا ډیره پراختیا ورکړو. خلک هم د پوستین ګنډلو صنعت ته خپل کلتور یوه مهمه برخه ګڼي او بیرته د دغه صنعت غوړېدا غوښتنه کوي. لکه تاسو ته چې معلومه ده دا په ټول هیواد کې یو رواج دی او خلک ورسره زیاته علاقه لري. د یخ پر وړاندې مقاومت زیات دی او د ښه پوستین بیه هم لوړه ده. زموږ غوښتنه دا ده چې دا جامې ورکې نشي او د پخوا په شان بیرته وغوړېږي. پوستین چې د حیواناتو له پوستکي څخه جوړیږي تر ډیره د غرنیو سیمو جامه بلل کیږي او په افغانستان کې ګنډل شوي پوستینونه د ښه کیفیت او لوړ مقاومت له کبله ښه نوم هم لري. احسان الله کریمي، CGTN پښتو، کابل.